د غولاندې د پړسوب مخنیوی. آیا لیدلی به وي چې د لوش څخه وروسته شوده پړن شوي یا لخته شوي دي؟ لامل یې څه دی؟ یا هم لیدلی به وي چې شیدې مو خرابېږي او رنګ یې تغییر کوي، اوبلنې یا سور رنګي، غولانځه سخته او یا پړسېدلې وي، غولانځې کې د درد احساس او ناراحتي وي، غوا لغتې وهي او یا شدیده تبه لري، شیدې له لوشلو وروسته پړن کېږي، د شیدو د تولید کموالی وي. نو په دې صورت کې غوا مو نښه کوي، د شیدو څخه سمپل واخلئ او نږدې کلینیک ته مراجعه وکړئ او د ډاکټر سره په تماس کې شئ. غولانځه له شیدو څخه تشه کړئ. د دې مخنیوی څنګه کیږي؟ لومړی د لوړ څخه د مخه باید په لمده تکه غولانځه پاکه کړو. تکه باید هر ورځ پرېمینځل شي. ناپاکه تکه مه کاروئ ځکه میکروبونه انتقالوي. بیا ځلې چې د تکه وچه کړئ او د وچې تکې باندې چې د غولانځه پاکه کړئ، د غولانځې لوش پیل کړئ. له لوش څخه وروسته تویونه د میکروب ضد درملو باندې پرېمینځئ. دویمه طریقه، د هر څه د مخه د غولانځې تویونه پرېمینځئ، د میکروب ضد درملو باندې تویونه پرېمینځئ، یا هم د میکروب ضد درمل په تویونو باندې وپاشئ، ورپسې تویونه واچ کړئ او د شیدو لوش پیل کړئ. تاسو کولی شئ چې ډیټول او پایوډین د میکروب ضد درملو په حیث باندې استعمال کړئ. تیرو شوو ټکو ته پام وکړئ ترڅو میکروب غولانځې ته داخل نشي، او که چېرته داخل شي نو په غولانځه کې دننه حجرات د منځه وړي او هغه حجرات چې شیدې جوړوي د هغوی د مرګ باعث ګرځي او بالاخره کومې شیدې چې د غولانځې په داخل کې جوړیږي هغه هم خرابېږي. همدا ده کومې شیدې چې تاسو ګورئ چې خرابې شوي دي هغه د داخلي تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي.